او بیا نن نجیب یو داس شخصیت و چې د ده که زه ډېرې خبرې کوم وړیکې کېږي د ده دا د ننګ نوم به په دا خوړه باندې چلته پرته ننګ ګرځېده دا غیرتي و دا مهمانواز و دا د هر چا په غم باندې غمجن و بیګي هیڅ قسم قرباني نه کله دای پټ شوی نه دی نن د ده د لاس سره میز دوستي او دای په ظلم جبر باندې شهید شوی دی دلته زه په خپلې خبرې باندې د جنازې ماحول نه ګډوډ کوه جذباتي خبره نه کوه خو یوه خبره خالي ته په لاس پوسکانو سیمې ته د قاتل نوم نشي واخیستی دغه ځای ته ورسېدلي یعنې ډور څه شی دي آیا ډور بهرنګي نه دو دا سړی ورو طالب او فوجي ایستلی دی دا دغه ګډ جوړ دی نامینه بادیږي کوډ دی بینډ دی ISI MI فوج یې چې میز سره بادیدو چې تو سره بادیدو تو خو یو ورنه سره وویشتل ټول میز نستی او تو ته خبره کې چې 10% تعریفې په ټکاو خلی چې نه ورکوي امړاوي سړی ته خپل چیف لګاوي نور کا انسانون وژن شي کا مسلمون وژن شي په هیڅ کسانه کو دا زه زموږ متعلق کیسه دا ده چې دا ترخه خبره کو په چا شانه لګېږي سپینږیری نستی مشر نستی ملک نستی تو خو خوږاز دادو ته یې ورسره پله وړه واخیستې د طالب سره د فوجي سره میږ مازي میږ چې څوک ویژني هغه په منځ کې میږ ته فرق نشته چې څوک هم میږ ویژني میږ ته د هغه په منځ کې فرق نشته دی زموږ مینه تویېږي دا اوس د بیا ټول په یوه کاکا کښې لیکو دا مشر دا خبره ورسره وکړو صفا دی کور سره چې پوزیشن څه دی پوزیشن دا میږ د خون ته وایي چې دا پوزیشن دا که میږ یې مخه لیدله دا وبو په ویر کې چې پوځي طالب کوم اصول دي دغه اصول شي میږ ته تکلیف ته میږ نه ماني دی چې څه ورسره کړل سره وده شي که د مخ یې نه وي د خون باندې غږ وکړي چې مله ځمې بور که لرې شدرې یوه کیسه دا وشي د قوم د داسې په رهبرۍ داسې بې قاعدې نه پرېښودل کېږي دا نن توسې د نجیب شهید د لار سره مسیح خطوط 17 دسمبر ته رسول خان نظرخیل وویشته شو 25 دسمبر ته نجیب وویشته شو دا سلسله وینستی دا سلسله روانه دو دا ختم کوونکی نه دو شل کوله او ملګری شل کوله دوله ته راشینه کېږي د مشر پاګړه د ډېر دوله ته د وینه پوښه داسې تاوینه کړې وي یشکې وې نه د کشر پوته شو نه د مشر پوته شو نه عالم پوته شو نه امید پوته شو میږ دوست تقسیم یي خو څوک چې میږ ویژني نه دي تقسیم یقین وکړي نه دي تقسیم هغه دا میږ تقسیم یي بیا چې مقابله ته ورځي نه هر یو به شی ورول وي اتفاق خبره کېږي میږ یو تحریک ته کوم قسم اتفاق څه نه وړی تاسې ورته وښایاست چې درسره وي کوم قسم اتفاق چې وړی میږ هسته تیوري خو خاموشي ما اختیار ویستی خاموشي مرګ دی نور مرګ دی بیا اوس هغه خبره بیا وکړو چې د یوه پښتونه په مار خاموش پوته کېدل د بل پښتونه مار خلیار جوړول خاموش ما پوته کېږستی په حق خبره باندې ما ډارېږستی مار غلامان اوسدي په بېنهنګي باندې یسې کړ خدای ژوند نه درته زیاتوي د په ننګېتو باندې عمر کمیږي نو نجیب په حواله سره ده دوله ته ورسره کښېني مشوره وکړي که جرګه راوغواړي که جلسه راوغواړي که مشوره راوغواړي دا کیسه ده پوته کېږي نه په دا د یوه خبره وشي که بیخي چا وویل چې فوجي یا طالب ته کیسه کول ګرونه دو نه یې شي ورسره کړلی اول خو یې مو یقین دی چې ورسره وکړي که نه کېدله میږ بیا دا ټټر ته وایي چې دیږي وطن ځوانون بیا ورته په مخ کې ورته کوي خدای دا د شهادت تبدیل کی لفظ شهید ډېر جامع ټکی دی خو یو لفظ بل پکښې اضافه کوه
دا قتل شوی دی دا قتل شوی دی دا هغه شهید نه دی چې جان ته وروتلی و دا هغه دی چې بېګناه و امیر ځوانون جنگ ته نه دي تللي امیر سپین ږیري جنگ ته نه دي تللي دا شهادت یې د مظلومیت پوره شهادت دی دا هغه شهادت نه دی چې کیم میر دوسته معنا ځنه وکړي امیر باندې د هېچا سره نشته خو امیر سره شته دی په دا وطن باندې د دنیا د لویو قوتونو دلته د جنگ پالیسي دي د چین او د امریکې مقابلاتو هلته په دا خوره باندې ګراونډ جوړېږي میر سره مانستی خو شل کله بعد به هر سړی کې په خپله خپله کیسه کې چې دا د لویو قوتونو مقابلې ته دلته ګراونډونه جوړېدل مخنیوي یې کوي جنوزي ټیم دی یې تقریري نه دی بیا هم خبرې سره کوي په یوه ور نشي سره کولی ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ما سره چې کوم ملګري